او یو سړی و چې داغه دا یو خپه بالکل په دې بیخ کې غوسه شوی و په ډانګورو به ګرځېده نو ما هغې ورځې تپوس وکړو چې د خپې باندې دې څه چلو چې ته په ډانګورو ګرځې هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب دا لږ اوږد باس دی څه وخت به زه ستا ځای ته درشم بیا به دې پوه کړم ما ډېره څه ورځې پس هغه راغی او کټ کې کېناستو ما ته وایي چې زه د سواد د کوهستانونو یم غریبۍ در په در خاورې په سر کړی یم بلاره روانو ما اوښ لیونی شوی چې اوښ لیونی شوی نو هغه مالک یې هم تېنه منډې والې او خلق هم تې منډې والې ما زړه کې اراده وکړه چې د دې اوښ دا پیزوان چې دی پړی پکې ځوړند دی نو د اوښ ته په دې پوزه کې داسې څه چارګل غوندې اچولې لیکې پړی اچولی دي شرابي نیستم نو ویل دا هغه اوښ چې ما ته وکتم نو اکر یې خراب نو ما هم تې منډه کړه چې مې منډه کړه منډې داسې یو غره خوا کې ادیره و هغې کې یو سرنګ غوندې و په هغه سرنګ کې ته زه ننوتم او دا بلا راپسې ده کیناګر ډېرې خو د اوښ غوندې ظالمه کینه چې دا په حیواناتو کې د بل شي نشته اوښ ډېر سخت کینه ناک شی چې زه تې په سرنګ کې ننوتم نو دی خو راپسې راتلی شو نه نو وی دا سرنګ خوله کې سم لاستو او دا بوتاړی چې دی دا د سرنګ دی خولې ته کېښو چې راوځې به ګینې په کمه څه ساعت چې تېر شو نو ابتدا کې چې سړی یو سمسته کې ننوځي نظر یې نه لګي چې لږ ساعت تېر شي نو سرڼا تیاره باندې داسې پوه شي چې لږ ساعت تېر شو نو څه ګورم چې یو لوی مار پروت دی یو لوی اژدها پرته ده او هغې سره یو د انسان د اډوکو یو ډانچه پرته ده ثابته او د هغې مار په سر باندې د دې نوک عمره یو لړم دی تک سپین لړمانو کې ډېر اقسام خدای دې امان راکړي دا تاسو د خپل شاته دا جومات وګورئ دا دیوال چې مونږ جوړولو اګلکار چې څه وخت کې دا ځای راوکنستو نو داسې لړمان پکې راووته چې دا ویښته وکړي دا دې جومات کې مخامخ دا ویښته وکړي دې ځمکې لاندې هغه اشیا دي چې الله دې ته امان راکړي نو وې ماړه کې خیال وکړو چې اوښ نه خو به بچ کېدی یا نه دې بلا نه به دې څوک بچ کړي دا دومره لوی اژدها او بیا په سر او هغه لړم د اژدها په دې سر ګرځېده نو د اژدها دغه لړم د یارې رپ نه والو رپ یې نه والو بس غلې پرته وه په دې سر یې څه سر غوندې اواز د دې لړم زما غوږو ته به م راتلو او ډېر په قهر لږ ساعت به چې تېر شو نو دا سر نه به کوشو او ور به راغی او د دې مړي دې ډانچې ته به یو ټک ورکړو چې ټک به ورکړو نو دا ډانټه به ټوله داسې وچونکېده بیا به راغی د دې په سر به ګرځېده بیا به څه ساعت پشکوش شو بیا به ورغی او د دې سر له بیا ټک ورکړو د دې مړي دې سر له نو بیا به داسې چو غوندې اواز پکې وشو اډکې مې خیال وکړو چې لاړې تباه شوې خو دا سوچ راغی چې دا اژدها چې دا د دې لړم د یارې خوځي نه راشه ته خو خلاصېږي یا نه دا خو د دې بلا نه خلاصه کړه نو وې کېړی مې راوویسته او هغه لړم مې د دې اژدها د سر نه پې داسې ووالو او شړپ مې ورکو لړم مې مړ کو خو چا مې مړ کو نو زما کېړی ایره شوه نو عرض مې دا و چې دا اژدها پوه شوه چې دې سړي خو ما سره ډېره لویه نیکي وکړه او د لویې بلا نه یې خلاصه نو اژدها داسې وخوځېده نو ما ته ویې چې مولانا صاحب ګبراو شم چې بس زما خیر نشته وی چې وخوځېده نو داسې راتاو شوه او روانه شوه د دې سوري دې خولې چې د سوري خولې ته روانه شوه نو دغه اوښې په دې بطاړ باندې یو چک پې ولګول او بیا تې ووت نو دا اوښ را ګونجلکه شو او اژدها لاړه ډېر
وخت تیر شو دا او خوځي نه مال چې جوړ مر شو وې دا سرنګ نه چې زم راوته ما نو دا اوخ پروت ته عمر دی په دې خېټه کې مې یو لته ورکړه چې بیړه دې غر کښه په ما دې سم مرګ تیر وې چې لته مې ورکړه تر ګوډې ګوډې مې خپه پکې نه نواته چې نه نواته خو چې خپه مې تر وېسته بیا زما خپې نه غوښې دوړېدل شروع شو وې هسپتال ته یوړم ډاکټرانو ویلي چې هله زر ته د بیخ کې دا خپه پرې کوي کې ټول بدن اوس څښا کېږي نو وې دا خپه رانه بیخ کې پرې کړه ځکه زما دا خپه نشته عزیزانو دا قسم واقعات دا ما په خپل هغه سړی راته په شب قدر کې نن نه تقریبا 3-4 کاله مخکې ماته ویل عرض نه داو چې دا قسم واقعات بارها لیدلی شي بارها په دې بجلیګر کې زوم د دې طرف خټکو یو الک مړو دلې خخ کړو اتله سورې پس اقربا رااله مونږ یو باس وړو ما نه تاسو کوم مال به وړي بس خخته وچ نه قبر تورله پراینستو زم ور پسې لاړ چلاړم دومره سپینه لکو چې لټه څه شو داغه په مخ چې را پراینستو داسې تورو لکه طبخه څه شي او دا خلای دی وخت کو ترغلی و دومره ارته و او دا سترګي بوټي راوته وي چې په دې پوزه پرتی او د څه حالو چې 3 ورځې ما روټای نشو خوړې عزیزانو دا زما د لیدو خبره دا دلې دا بار دی رچ دا دې ځکه 12 تقریبا 15 کالو خبره دلته می جمعې منځ کو په دلار اتلم یو الک مخ لراغه اوسم د رامداس کې ژوند دی ویاله دلته یو قبر سورې شوی دی په کې مړې دی ورله چې ورله ما لاندې می چوکته دومره سورې دی په کې سپین کفن کې مړې پروت دی پاس هغه قبر د وزیرو خختو جوړو نو هغه خختي مواري شوی وي دومره زمانہ په تیر و زم لاندې ډورې ته کوشو ا سورېم چې لګرت کو ډېر خپل او خسته زلمې په پروتو دا وختې داسې دا زلفې غوندي په دې غوګونو په دې مخ را پرتی لری نه خو مې خو کته خو سودا مې دا شو چې داسې پوګ دی پکې به غلیاو شوی دا سړو ته مې وې چې الکه تاسو زما د الله سو خپونی سي زلاس وروړم اسنه کده قبر زرانی ومنو زر مې راټچ وای داس دام دا اورېدو خبرې نه دي دا د لیدو درته وای اغي زما د الله سو خپدا سی ونی و ما لاس وردنه نه چې وردنه مې کو په دې مخ مې ورته لاس والو کفن مې وکړو پاس په قبر ورشه او دومره زمانہ تیروا او دا مړه داسې پروتو تابو رخم